ما ته وخت راکوئ بخښنې کوم سره. ابنره صاحب غږېده دوی به څه خبره کوي بیا به یو دقیقه غواړم، یوازې یو دقیقه. محترم اندر صاحب مو ډېر په غور واورېده او د باندینو چارو باندې د مذهب چې کوم دی غږ وکړ. یو ټکې ما کتل چې درته ووایم، دا یو کافر لیکلی دی دا کتاب، انګریز دی، عیسائی دی، او دلته په جارج میسن پوهنتون کې سبق وایي، خو دا ډېر غټ سکالر دی د مذهب. یو ورکوټه زه د کورنو چارو اندر صاحب چې حواله ورکړه د پیغمبر صاحب د ژوند نه یو ورکوټه حواله وایم، او زه د مولیانو کتابونه بې ادبي د معافي ځکه نه وایم چې دا یو طرفه قصې لیکلي وي او د خپل اندې ورشیزونه ور شامل کړي وي. دې سړي د پیغمبر ژوند چې دی هغه د دې نقطه نظر نه یاد کړی چې هغه د مسلمان دی یا په یقین لري، هغه د یو ریئلسټک یو حقیقت پسندانه ژوند چې باید کامیابی دی هغه یاد کړي. او زه په کې لیکي دی په دې هغه کې دا چې Muhammad had been hired by the Yasrabis tribal authorities to act as an arbitrator in public affairs, by which thus began Muhammad's career as a politician, public official, and leader of the political community. دا د هجرت خبره کوي کله چې پیغمبر صاحب د مکې نه مدینې ته یثرب ته هجرت وکړ، هلته ټرایبل یا قبایلي جګړې ډېرې زیاتې وې. پیغمبر صاحب ورته وویل چې زه د اسلام پیغمبر په ما ایمان راوړئ. دی ورسره شرط کې خو چې وو خو ته باید زمونږ د ټولنې د یو سیاسي لیډر په توګه باندې د یو داسې مشر په توګه باندې چې هغه موږ ته د ژوند ژواک طریقې راسمې کړي، جګړې ختمې کړي. ته زمونږ د ژوند یعنی د یو سیاسي مشر چې هغه په اربیټریشن یقین لري، او دا مذهب کې هم شته دی، خو دا ځایونه موږ ته نه وایي مولیان صاحبان په خپلو کتابونو کې چې پیغمبر صاحب د خپل ژوند د هجرت نه وروستو چې د کم ځای نه آغاز کړی دی، هغه دی د صلح، هغه دی د قانونو ترمنځ د روغې، هغه دی د قانونو ترمنځ د موافقې، د هغو د سیاسي مشر په توګه باندې چې تقریر ورته کړی دی. تقریر ورته یوازې دا نه کړی زه د خدای پیغمبر یم، ما باندې ایمان راوړی او خدای پاک یوازې ومنئ او قرآن پاک په ما نازلېږي او یا به جنت او دوزخ خبرې ته کړو. دا چې د ژوند ژواک چارې مو څنګه سمې کړو، او د هغې نه وروستو هغه د جوګه شو چې کله یې قانون یو کړل، لښکر یې جوړ کړ، مکې ته بیا لاړل او جنګونه یې وکړل. دا مې صرف د اندر صاحب په دې خبرو کې ویل چې هغه کورنۍ ابتدا هم د ژوند د اربیټریشن نه کړې ده، سیاسي ذهن او سوچ نه کړې ده، او دوی وایي چې سیاست جرم دی، سیاست کفر دی، سیاست باید ونه شي. بهرحال دا یو ضابطي خبره مې کوله، اندر صاحب په حمایت کې مهرباني. زه دا مایک بس بند کړم، نو دا بل ملګري چې غږ کړی و هغه ته به وګورو، مهرباني. السلام علیکم محترم قرار صاحب، تاسو ته او د ټولو محترمو میلمنو ته او دا 330 کم زیات ورونه چې ویا خويندې چې منګه ګوري اوري د ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. زه نن ډیر خوشاله یم چې بونیری صاحب ما په ریډیو باندې د امریکې نه د دا आवाज اورېده او ډیر افتخار پې کوم چې زه ډیر خوشاله سوم چې اوس زه نږدې نه داسې ووایه چې نږدې دی ما سره ناسته او زه ورسره خبرې کوم، زموږ افتخار. رابسو لکه څنګه چې اندر صاحب محترم ډیر ښه وضاحت وکړ، تاسو مخکې ډیر زیات ښایسته وضاحتونه وکړل. زه چې ستاسو په مخ کې خبرې کوم اجازه غواړم، زه قابل د دې خبرو نه یم چې ستاسو په مخ کې خبرې وکم، د ټول مجلس نه اجازه غواړم. زه به یو لنډه د خپل ځان چې یو ډاکټر یم، مستند ډاکټر یم، میډیکل ډاکټر یم، هغه وخت کې زه ډاکټر شوی نه وم، خو موږ ورته پی سی بي وایو، هغه اول سیمستر کې و. زه به تاسو د ملایانو یو لنډه تاریخچه ووایم. زه چې کله پی سی بي ته ورسېدم، دا لوکل اپریشن موږ سنتۍ ته وایو، لکه دا ماشوم چې پیدا شي دې ته موږ لوکل هغه سنت چې ورته کوو دې ته لوکل اپریشن وایو. نو دا لوکل اپریشن ما په دې خپل ګاونډ کې شروع که مالې هر وخت ماشوم پیدا کېږي بس ما ته راوړئ، دا اسانه طریقه ده، دا ډېر سخت کار نه ده، دا به زه دلته اپریشن ورته کوم. نو زمونږ په دې ګاونډ کې یو نایو، هغه وخت کې خلکو په نایانو باندې سنتیانې کولې، بیا به زمونږ دا عقیده وه هغه نایانو به خاورې پې دوړولې یا به ایرې موږ ورته وایو ایرې به یې پې دوړولې، وایي د ده ډېر ښه لاس ده. او حالانکې چې څومره هیپاټایټس بي یا سی یا ایډز، تقریبا ایډز نه خو هیپاټایټس بي او سی بیماریانې د مغزي نه پیدا کېږي. بهرحال اول خو دغه نایي زمونږ کور ته راغی، ګیله یې کړې وه زما مور ته، زما پلار دی الله وبخي،
هغه نه ډېر پخوانه وفات شوی و. نو زما مور ته ویلي چې وګوره دا زمونږ کار یې شروع کړی دی، زمونږ رزق کې دا ډاکټر صاحب ګوتې وهي، دا ښه کار نه ده. یو روز راځو بل قدم ته. بیا ماشومان چې کله پیدا کېدل، الحمدلله ما په دیوبند مدرسه کې هم د قرآن دوره کړې وه، هم د حدیثو، الحمدلله. ځکه چې هلته ما تخصص د سکایټریس وکړ، نو هلته دیوبند مدرسې ته به هم زه تلم. نو ما دا کارونه شروع کړه چې موږ به ملایانو ته ماشوم پیدا شو، بیا به ملا ته موږ چرګه وروړله، شیریني به م وروړله، یو 500 200 دغه وخت پیسې به م وروړلې. نو دا کار ما بند کړم، ورته چې ماشومان پیدا کېږي هر څوک کولی شي په خپل کور کې اذان ورته وکړي، او بالخصوص ما ته راوړئ، زه نه چرګه غواړم نه پیسې غواړم. نو دلته زمونږ څه ناڅه علما کرام اوچت شو او مونږ کره راغلل چې دا زمونږ بزنس تا بند کړه. دا څه کار دی شروع کړی؟ ته ملا یې، ته ډاکټر یې، ته نایي یې، ته څه شی؟ زه سخت بې عزته کړم، ډېر زیات یې بې عزته کړم چې ته نه پوهېږم دا کارونه مه کوه، دا اسلام کې نشته. ما ورته راځئ موږ خپلو کې کښېنو چې دا اسلام، دا تاسو اسلام یادوئ، دا ما ته ثابت کړئ. را به سو لنډه به کو چې ورونه م ناست دي، خبرې رانه زیاتې نه شي. اول خو زمونږ په افغانستان کې که ملایان دي، دا قدوي ملایان دي، د کتاب ملایان نه دي، دا نه په قرآن خبر دي او نه په احادیثو. روایات یې راته ویلي، شیخ غلام قادر جیلانی نه پیغمبر او خدای جوړ کړی ده، د پیر بابا نه توبه نعوذ بالله څه شی جوړ کړي. یوازینی چې مفتی منیر شاکر صاحب دي، د ټولو علماو دروغ یې راوویستل، د ټولو علماو ګندګیان یې راوویستې چې په هغه باندې مهر لګول چې دا منکر حدیث ته او کافر ده او بل ده بل ده. لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نوی راغی د جهالت دور و، هغه ته خلکو کاهن ویلې، دروغجن یې ورته ویلې، او دغه شان نورې ټاپې یې پرې لګولې یا مهرونه یې پرې لګول. بهرحال زمونږ هر عالم ته تکه کینې او دی عالم ته ووایې چې ته خپل دم دعا کوې، د خلکو ماشومان دموې، ته د خپل ماشوم بیا جرنلي شفاخانې ته ولې وړې؟ دم دعا کوه که نه. را بسو دا ملایان چې دي، دا د خپلو بزنسونو لپاره چرس هغه اولې درجې، دومه درجې، دا درجې هم دوی جوړې کړي. په اسلام کې درجې نشته، په اسلام کې صرف قرآن دی او صحیح احادیث دي. په دې نه د افغانستان ملایان دي او که د پاکستان ملایان دي، یو بزنس یې جوړ کړی ده، یو تجارت یې جوړ کړی ده. راځو جهاد په نامه باندې. جهاد په 1980 کې چې کله افغانستان کې مختلف تنظیمونه راغلل، لکه مثال خلق افغانستان راغی، پرچم افغانستان راغی، دې هدف د خلکو نه و. لکه په پاکستان کې نشنل یا پیپل دا ګوندونه دي، نومونه دي. نو ما به خلقیانو ورونو ته ویلې، مالې وروره یو نوم هم کم کړی و، ځکه تاسو باندې تعرض وسو. خلق اسلامي افغانستان هم که لیکلی وای، یا پرچم اسلامي افغانستان، دغه اسلام کلمه هم تر کټ کړې وه. کله چې د اسلام په نامه باندې د خلک راغلل، تربیه سو، د ټول دنیا ته هغه شو. د دې په جینوا کې محترم بونیری صاحب، د جینوا قانون به تا ته معلومي امریکا کې ده چې په جینوا کې بسم الله الرحمن الرحیم منع ده، چې کله څوک تقریر کوي منع ده، بسم الله نشي ویلی. خو چې کله دا و تنظیمو مشران صدر ضیا صاحب بوتلل، الته اول دا بیانه ورکړ چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وجاهد باموالکم وانفسکم فی سبیل الله. منګه صدر ضیا ته ویل چې هو دا خو غازی د غازی په جینوا کې د امریکایانو په مخ کې دا خبر وکړه چې جهاد هغه ده، او دغه بیانه یې ورکړه چې لا غربیه او لا شرقیه، اسلامیه. دا د صدر ضیا یو ځان ته یو هغه و چې په جینوا کې دا واړه تنظیمو مشران یې وړي وو، او چې کله صدر ضیا مړ شه، موږ یې غیبانه جنازې کولې او موږ ورته جړل چې صدر ضیا خو ډېر یو شهید څه و، دا خو یو ډېر غټ سړی و، دا خو مجاهد و. دا اولا کې صدر ضیا په افغانستان کې کومه تباهي موږ ته وکړل، تر نن تاریخه پورې د موږ د ټولو تباهي هغه بنیاد چې و صدر ضیا و. ولې چې د په دغه یو قرآن ټکي باندې مجاهد څه. موږ یو عقیدوي خلک انالایسز نه کوو،
ګوره بنیری صاحب تاسو چې کله نه پوهېږم ډېر بخښنه غواړم تا په مسلک کې زه نه پوهېږم چې تاسو کوم خبرونه جوړوئ دا لسو خلکو نه هلته تېرېږي هلته چک کېږي چې یو خبر یو طرفه ونیسي قضاوت یو طرفه ونیسي او صحیح او دقیق وي نو ځکه دې ته انالایسز وایي موږ تجزیه نه لرو ملا په منبر کینی و شیخ غلام قادر جیلانی والوت او بیا داسې راغی او بیا ستورو کې پټ او له ستورو نه راکارته سه موږ همغه خبرې اورېدلې موږ پې سوچ نه ده کړی چې دا شیخ غلام قادر جیلانی صحیح دی او تقوادار سړی و خو دا د انسان کمالات نه دي نه ستورو کې پټېدی شي او نه به ستورو کې راتلی سي چې هغه هم وسایل ونه لري که اوس روسان او امریکان د دنیا خلک خیزي په وسایلو باندې خیزي بغیر له وسایلو ستورو ته تلل دا ناممکن ده موږ همغه خلک وو چې موږ صرف په صرف زیات علم چې زموږ کړی قدري و خلاصه وه اوس هم موږ په قرآن مجید نه پوهېږو د قرآن مجید په معنا نه پوهېږو په ټول افغانستان کې د قرآن مجید ترجمه بنده ده او په ټول افغانستان کې چې څوک د قرآن ترجمه کوي هغه ته وهابی وایي او وایي مړی کوي او د هغه مرګ روا ده وجه اوس څه ده اوس به لږ تاریخچې ته نور راسو چې کله و تنظیمه جوړ سو خلقیانو ته یې کافر ویلې محترم ډاکټر صاحب نجیب ته یې کافر ویلې زما غفار خان بابا دی الله وبکي هغه ته یې کافر ویلې کله چې هغه پراجیکټ ختم سه دې من راځو پراجیکټ سایکل منیجمنت هغه پراجیکټ کله ختم سه امریکایانو خپلې ګټې واخیستې وروسته ختم که وروسته پې تباه که ټوټه یې که نو بیا یې ویل چې دا خو ایکسپایر شو چې کله ایکسپایر سو طالبان را مخکې سو طالبان پراجیکټ د لندن و طالبان بالکل لندن کې جوړ شوي وو پروژه یې پاکستان ته ورکړه امریکا ته ناخبره وه امریکې ویل چې دا طالبان پکې څوک دي دا چا راوستل امریکې د اسامه بن لادن په بهانه باندې طالبان باندې اټیک وکړه او دې مثال درته وایم ګورئ په افغانستان کې به چې ډرون یو طالب ټوټه که وبې ویشته شهید به که بخښنه کوم خیر 2 دقیقې وخت راکوئ نو زرو طالبانو به د هغو جنازه کوله دا زر طالبان یې ولې نه ویشتل د آخر کې راوله په قطر نه یې راوستل په ار کې راته کېنول ولې چې امریکې طالبان خپل کړل امریکې طالبان وپېژندل چې طالبان په څو بخشو باندې وویشل هغه طالبان چې امریکا یې نه منله هغه یې مړه کړل شهیدان یې کړل او هغه طالبان چې د امریکې غلامانو او اوس هم غلامان دي هغه د په چوکۍ باندې وګمارل سو مسله د عوامو خلکو ده چې موږ خلک څنګه استعمالوي همدغه وجه ده چې موږ انالایسز نه لرو موږ فکري سوچ نه لرو موږ د خلکو په خبرو باندې باور کوو موږ په د مشر په سړي په خبرو باور کوو او کشر ته هیڅ وخت حق نه ورکوو چې خبرې وکړي کشر ته په مجلس کې په کانفرانس کې په سکول کې یا مکتب یا ښوونځی کې هیڅ وخت نه ورکوو ته کشر یې ته زما په مخ کې څنګه خبرې کوې موږ ایکسپلایټیشن قوم یو موږ غلامان قوم یو تر نن تاریخه موږ د غلامۍ هغه ازادي نه ده اخیستل شوې نو نور خبرې د ختمول غواړم هدف زما دا و چې نه په افغانستان کې عالم شته نه په پاکستان کې د خپلو اهدافو په خاطر باندې قرآن هم خرڅوي ملت هم خرڅوي خاور هم خرڅوي دین هم خرڅوي او د خپل ضمیر هم خرڅ کړی مننه ډاکټر صاحب که بحث یې وکړو تاریخ کې ډېر کې ووایو بنیری صاحب یو پوښتنه مې دا کوله ډاکټر صاحب خبره وکړه وایي تحلیل نشته په موږ کې که نه زما خبره دا ده چې د افراطیت خو طبعا افراطي حلقې خپل کارونه کوي خو د هغه نه پرته د پی ټي ایم نه پرته په پښتونخوا کې او پی ټي ایم خو تر ډېره په سیاسي مسایلو باندې متمرکز دی فوکس دی د روشنفکرۍ کوم جریانونه شته دي کوم ګروپونه شته دي د روشنفکرۍ لپاره کار کوي او هدف مې هغه ضمني کار نه دی هسې خو کېدای شي ډېر خلک په خپله رشته کې مثلا تاسو ژورنالیستان یاستئ خپل ژورنالیزم له ادرسه کومک کوئ خلکو ته په تحلیل کې او هغه ورکوئ مواد لیکن هدف دا دی چې اوس دا خو که یو طرف ته سیستماتیک کار رواني او بل طرف ته خلک غیر سیستماتیک کار سره انفرادي کار رواني دا د دې دواړو راشي خو بیا نه برابرېږي دا خو بیا واضح خبره ده چې هغه طولب سي درنېږي که نه اوس په دې هغه طرف ته خو وضعیت معلوم دی یو خو دا ده چې موږ له اصله کپاسټي کمزوري یا دغه حالات واکمن دي اوس پښتونخوا کې خو لوستي خلک هم ډېر دي ښه روښانه خلک ډېر دي د روشنفکرۍ څه کوم جریان شته دی که نه شته
که به دا انډیویډولز وي او ځای ناځایه به لکه مشال خان په ماب کلینګ کې وژل کېږي یا به د تکفیر په ټاپو یا اوس هغه نه خبر شوم نه پوهېږم دا خبره څومره صحیح ده دا مفتي شاکر یو څه د ملایانو کیسه چلنج کړې وه د دوی ده وایي دا تختول شوی اختطاف شوی دی دا خبره نه پوهېږم څومره صحیح ده خو دا که افراد دي خو واضح خبره ده د همدې مسیر سره مخامخ کېږي که مفتي شاکر دی که بل هر څوک دی د افرادو په حیث د منظم او سیستماتیکو جریانونو مقابل کې ودرېدل خو ډېره مشکله ده داسې کومه حصه شته کوم فکري جریانونه شته دي که نه شته قرار صاحب ډېره مهرباني او دا ډېر مهمه پوښتنه ده او خدای دې وکړي چې زه څونه معلومات درم سم ځواب ورکړم او فکر یې ورکړم ډاکټر صاحب ته ډېره مننه شکریه او ډاکټر صاحب د سنتو یا د اسلام ډول یاد شو چې اسلام خو د 40 کالو د عمر نه زیات مشران چې وو هغه بیا زموږ مهربان شو او هغه وخت پورې سنتو کوم په عربو کې کلچر نو زه پروسته هم چې بیا وروسته به څه کړي دا ټول به سنت شوي که نه دا یو سوال و خو بهر د ټوکو لپاره مې وویل د چا زړه ازارول لپاره نه یم تاسو چې کوم پوښتنه وکړه زه چې څومره ما د 19مې پیړۍ شلمې پیړۍ ادب لوستی دی نو زمونږ قرار صاحب پښتون ملت ته افغان وطن ته نظریات چې کوم د روښانفکرۍ دي هغه مستعار راغلی دي او دا مستعار دوه قسمه راغلی دي یو راغلی دی د لینن څخه د سوشلیزم تصور و چې دا نارې به ولې چې سره ده ایشیا سره ده او سرخ ایشیا سرخ او خپل خاوره خپل اختیار دا د مساوي تقسیم چې کوم فارموله وه د خپل خاوره خپل اختیار دا اوس چې کوم ناره ده جدید ناره د عوام شرګون ده د هغې وخت نه یو دا او دوی بیا ډنډوره به دا وه او د دوی بیا پرچار به دا و چې امریکا کیپیټلیسټ سرمایداره دغه ده زمونږ په ځایي وسایلو باندې کارخانو باندې حقونو باندې پنج راکاږي او نړیوال مارکیټ چې دی مونږ پکې دل شو مخالفت پیدا کوو او د کیپیټلیزم چې کوم تصور و هغه په پاکستان کې په ځینې سیمو کې پښتونخوا کې مشهور شو د سوشلیزم چیرې د خانانو وجدادونو په خپلو کې به تقسمو یعنی دا د روښانفکرۍ لپاره د یو ایډیالوژي په توګه باندې نظریه په توګه باندې په لیټرري سرکل کې په ادبي سرکلو کې لوستل کېدل بیا که سعادت حسن منټو به وو بیا که فیض احمد فیض به وو که فراز به وو اجمل خټک وو د پښتنو کې بیا دغه شانتي صاحب الرحمن سلیم صاحب او بیا داسې پسې رازا د رحمت شاه سایله پورې دا لړۍ موجود و چې ولس ته په څه شکل کې رسېده خو دا اړیه چې وه دا نظریه چې وه دا د روښانفکرۍ یو داسې ګنګس شوی شکل و چې خلکو د اقتصادي مفاداتو په شکل کې دا منه بیا چې کله د سړی جګړې روس مات شو او خلک په دې پوه شو چې نه نړیوال سرمایداره مارکیټ چې کم دی د امریکایي کیپیټلیزم هغه شان نه دی کم چې موږ خلکو ته وایي یعنې خپلې د نړیواله کارخانې چې دي دا زموږ په وسایلو قبضې نه کوي بلکې په دې کې موږ ځان سره برخوال کېدی شو موږ ځان سره خپل توکي خرڅولی شو په مارکیټ کې موږ ته دا موخه راکول کېږي نو اوس بیا په هغې باندې د پاکستان د مولوي صاحب نقطه نظر نه خلکو ځان پوهول شروع کړ یعنی په روښانفکرۍ باندې روښانفکري خو دا ده چې بنیرې د افغانیت د روښانفکرۍ باندې اول ځان پوه کړي بیا د افغانیت روښانفکرۍ فلسفي چې ده هغه خپل قام ته وروښیي هغه څه ده زما کلتور زما تاریخ زما عنعنات زما ځمکني وسایل زما سهار او ماښام ناسته ولاړه زما ادب زما ژبه زما ژمې زما اوړی زما منې بیا زما میوې زما په ځمکه کې پیدا کېدونکي وسایل او په دې نظریه باندې د دنیا سره د ژوند کولو د روښانفکرۍ د نقطه نظر نه چلن شروع کوم چې دا زما په دې دنیا کې په دې غونډوس کې دا برخه ده دا ورکوټې غوندې برخه ده او زما دا د دې ژوند تېرولو نظریه ده زه مذهب زه خانیزم زه قبایلیزم د دنیا باندې سره نه ټریډ کوم یعنی زما ټریډ چې دا به نه زما ټریډ به زما سکیل وي زما هنر به وي زما وسایل به وي زما دشتې سیندونه خوړونه اوبه آبشارونه به وي یعنی دا ټریډ تر اوسه پورې که روښانفکري په صحیح معنو کې زه فکر کوم نو هغه دا پکار دی څنګه چې غني خان ویل چې زما علمګیریت زما د جیندي نه شروع کېږي زه د دریای نیل سره او زه د امیزون سره ځان څنګه کمپیر کولی شم چې زه د جیندي زه د دریای کابل او زه د امو د اوبو د ذخیرې د زیرمې د بنیاد نه یم خبر زه په هغې باندې څومره ګټه ترلاسه کولی شم د هغې نه یم خبر او زه د دغې اوبو په راتلونکي 100 کالو یا 0 کالو یا 500 کالو لپاره د محفوظه کولو سوچ ونه لرم نو زه روښانفکره خو نه یم که روښانفکري دې ته وایي چې ما مستعار اغستې ایډیا ده
نوم چومسکی په دغه باندې په مشورو باندې نو خو دی د ویسٹ خو دغو ګټه کم زی تر رسی مارکیټ کم یو دی یعنی زه چې کم وسایل پیدا کوم محترم قرار صاحب کم توکي پیدا کوم زه چې کم شان پروډوس کوم پاکیز علم ناسلم زه کم شان پروډوس کوم غنم جوار وربشي ورجي تماکو افیوم یا پسبک کې د معدنیات دي یعنی دا زما پروډکټس دي آیا په دې پروډکټس کې په تیرو سلو کالو کې ما ایجوکیشن کړی دی نه دی مې کړی روخان فکري چرته ده روخان فکري خو دا ده چې ته په خپل کورني پروډکټ کم چې ته پروډوس کوي چې هغه ته دوی حده پورې روخان فکره شي په نظریاتي توګه باندې چې ته خپل قاب په دې جوګه کې چې هغه بار ته پروډوس کول ایکسپورټ کول شروع کې لیګل شروع کې او د بار نه سرمایه تا ته راځي زما دواړه نظریاتو کاغه د کیپټالیزم او سوشلیزم کوم چې مستعار غسل شوی هغه زه دومره ګنګس کړم چې ما ایجوکیشن د ویسټرن د سیلیکون ویلی کوو په اپل باندې میزان پویو په آی ټی میزان پویو هغه چې دی هغه پروډکټ بزه په امریکا کې جوړوم زه به دې نه لمه هغه چې پیسې په کابل کې پغمان کې زګټم زه بدل تر لګم زما مارکیټ بسوړ وي اوس د اخري یو پښتنه زکم په دې کې ځکه به خدمت کوم اساسو نه کوم قرار سي تاسو ډیر پښتنه کړی اندر سب شاید لاړه او دا پښتنه ډیره مهمه ده او دا پښتنه باید کپدی پښتنه منګه افغانان پوه کړل ممکن توګه باندې زموږ د مسلې حل راوړي پیغمبر صاحب رحلت چې کله وشو د دنیا نه نو په شروع کې د اسلام د سیاسي ډیبیټ انګیرنې یا سیړنې یا مکالمې آغاز وشو څنګه چې رحلت وشو سم د ټکه وشو یعنی څنګه وشو چې ځنی دا خیال کوو چې یو کیمپ دا خیال کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاندان نه دی خلیفہ واغستل شي ځنی خیال کوو چې نه پلان کې دي شي ځنی خیال کوو پلان کې دي شي اخر په علي باندې نوم واغستل شو د عمر نوم واغستل شو د عثمان نوم واغستل شو اخر کې فیصله په ابوبکر باندې وشو یعنی د ټولو ترمنځ مکالمه وشوه ډیبیټ وشو دلایل وړاندې کړی شو او هغه دلایلو باندې بیا چې کوم د خپل قوم سرداران وشتمن خلکو د پیغمبر صحابه کرامو طاقتور خلکو منل هغه په دې باندې متفق شو د متفق ټکی ډېر ضروري دی اربیټریشن وشو مکالمه وشوه او بیا اتفاق وشو چې حضرت ابوبکر چې دی هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزدې دوست دی هغه به خلیفہ شي دا خلافت د اربیټریشن نه راغی یو خدا ده چې مشاورت وشو بیا د مشاورت ټکی ډېر مهم دی په افغان ټولنه کې د خلیفہ یا امیر لپاره مشاورت نه شوی یو ډلګۍ مثال په توګه د عمر رضی الله تعالی عنہ ډله طاقتور وي هغه په طاقت دا فیصله کړې وي او د عثمان او ابوبکر او د علي نه به ورېدلې نو د یو ډلې فیصله خو څلور نو په افغانستان کې څلور ډلې دي یو ډله چې د طالبانو منونکې ده بله ډله چې د اشرف غني منونکې ده بله ډله چې د قرار صاحب منونکې ده بله ډله چې د ډاکټر یوسف منونکې ده مثال په توګه درې ډلې پکې پاتې شوي دي یو دا دویمه دا آخري سوال وز دا کوم چې دا خلافت 1400 کاله و تر 1400 کاله پورې په اسلام کې خلافت و خو چې په دغه کې په د 1940 کې مصطفی اتاتورک راغی د ترکیه ریپابلیک یا جمهوریه ترکیه نو خلافت لمنځه یوړ او خلافت ختم شو دا فیصله په مدینه کې نه وشوي دا فیصله په کابل کې نه وشوي دا فیصله په دا کې نه وشوي په ترکیه په اسلام آباد کې او دا فیصله په ترکیه کې شوی و که خلافت ختم شو نو بیا په اسلام کې د امارت یا د امیر حیثیت په سعودي کې نه چلن شوی که په ملیشیا کې نه چلن شوی که په بل ځای کې نه شوی نو موږ ولې منو بیا ولې طالبان تر اوسه پورې د خلافت په امارت یقین لري یعنی خلافت ختم شوی دی دیټس اټ یعنی اوس یو ریپبلیک سیستم شروع شوی دی باید په هغې یقین وشي یا بیا داسې یو شاهنشاهیت وي چې په افغانستان کې یو وخت کې و نو پوښتنه د قرار صاحب زه خو په مذهب او په دونه نه پوهېږم په دین باندې که افغانان موږ په دې هم پوه کړی شو سم بنیادي توګه باندې چې دلته ورسره هم چیټینګ یا فراډ شوی دی یعنی دوکه ورسره شوې ده ګنډکپي ورسره شوې ده په دې دوو ځایونو کې هم نو زه پوه نه یم چې دا سم سوال دی که سم نه دی قرار صاحب مایک ور ټو یو بنیر صاحب اول خو بخښنه غواړم دې موضوعګانو کې تاسو پوهېږئ خو زه پوهېږم چې د خلکو د پوهاوي لپاره ځینې وخت خپل ژورنالیستیک کردار ادا کوئ خبره دا ده
پیغمبر علیه السلام زموږ لپاره یوازې یو پیغمبر دی. هغه زموږ لپاره سیاسي لیډر نه و، نه په خپله هغه چېرته ادعا کړې ده زه ستاسو سیاسي لیډر یم یا زه پاچا یم یا زه ملک یم. نه هغه چېرته کومه کابینه جوړه کړې ده، نه هغه چېرته یو سیاسي ډانچه د خپل ځان لپاره یا تر ځان وروسته د راتلونکو خلیفګانو لپاره په میراث پرېښی. هغه هېڅ وخت دا ادعا نه ده کړې زه ستاسو د ژوند په چارو کې تر تاسو ښه پوهېږم، په زراعت کې زه تر تاسو ښه پوهېږم، په معدنیاتو کې تر تاسو ښه پوهېږم. بلکې ډېرو ځایونو کې اعترافونه کړي دي، په خپله خوله یې ویلي دي زه تر تاسو نه پوهېږم. په زراعت کې د ده نه روایت شوی دی، ښکاره خلکو ته وایي انتم اعلم مني بامور دنیاکم، تاسو په خپلو دنیوي چارو باندې تر ما ښه پوهېږئ. نو هغه سیاسي پیشوا نه و. او د هغه د رسالت په باره کې په قرآن کریم کې کوم نصوص راغلي ډېر واضحه دي او ډېر واضحه وایي لست علیهم بمسیطر، ته د دوی په دوی باندې سیطره نه لرې. انما انت مدکر، ستا یوازینی رول دا دی، ستا به خلکو ته یادونه د دین کوي، یوازینی رول دی دا ده. وما ارسلنا څنګه ده وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وما علینا الا البلاغ، زمونږ بل هیڅ کار نشته غیر د پیغام رسولو نه. پیغمبر علیه السلام او د ده رسالت دا کوم سیاسي دغه نه وه، پروګرام نه و. او دا خبر زه له ځانه نه درته کوم، البته زه خپله م یو مقلد یم، یو شاګرد یم، خو د غټو غټو علماو ریفرنسونه پکې در کولی شم. مثلا یو دا سعید رمضان البوطي و، هغه وایي پیغمبر اسلام په ژوند کې څوک چېرته ثابته کړي چې ده دې ویلي زه قدرت نیسم یا زه اقتدار لپاره جګړه کوم، یا دا سوچ نه دی راغلی چېرته. بالعکس عربانو په هغه اولو وختو کې ده ته آفر وکړ د قدرت د پاور. ده ته یې وویل چې ته څه شی غواړې، ښځه غواړې، پیسې غواړې، مقام او مشرتوب غواړې، دا ټول شیان موږ تا ته درکوو. د پیغمبر علیه السلام ورته یو ډېر مشهور ځواب ورکړی دی، ورته ویلی دي چې والله لودع که لمر زما په یو لاس کې کېږدي او سپوږمۍ زما په بل لاس کې کېږدي او راته ووایي چې دا کار پرېږده، زه به خپل کار ته زه به خپل هغه ته رسالت ته ترجیح پرې ورکړم او دا به وانخلم. یعنې د قدرت آفر ده ته د اولې ورځې نه شوی و، خو ده قدرت رد کړی و. د جنګ غوښتنه د ده ملګرو د اولو ورځو نه کړې وه د ده نه، چې ته راځه چې اوس قدرت لرو راځئ جګړه پیل کړو. ده ورته د مدني تر وخته پورې څو پورې چې دوی په طبیعي شکل کله چې ده ټولنه خپله را جوړه کړه، نو په ټولنه کې یو اتارټي ته ضرورت دی. دا یو دنیوي چاره ده، په ټولنه کې اتارټي ته ضرورت دی. او پیغمبر علیه السلام هم په اسمان کې خو نه اوسېدو، خو په ځمکه اوسېدو، که د انسانانو په منځ کې اوسېدو. د دې لپاره ده دلته دنیوي ضرورت د رفع لپاره یو اتارټي رامنځته کړه. نو خبره زما دا ده پیغمبر علیه السلام کوم سیاسي چوکاټ په میراث پرې نه کړ، او د ده رسالت او د خلیفګانو خلافت داسې ده د واکمنۍ او د قدرت سیاسي دستګاو سره تفاوت لري. اول خو په هغې زمانه کې سیاست په خپل ذات کې مقصود شی نه و، چا داسې نه ویل چې دا پلانی سړی د سیاست کوي، دا پالیټکس کوي، او دا بل سړی چې دا مثلا ژورنالیست ده، دا شی نه و، تخصصونه نه و تقسیم. سیاست په دې کانټکس کې چا اصلا پېژانده نه. هر صورت اوس خو سیاست یو مستقل شق دی، یو مستقل د ژوند یو ساحه ده. د سیاست علم وجود نه درلود، د اقتصاد علم په هغه وخت کې وجود نه درلود. اوس موږ وایو چې اسلامي اقتصاد ورغلی، خپل اقتصاد ماډرن علم دی. بالکل په هغه وخت کې یوه قاعده په ټول دیني علومو کې د اقتصاد نشته. خو خبره دا ده اول خو دا داسې اوس موږ سیاسي چوکاټ د پیغمبر علیه السلام او د عربو نه زده کوو، دا غلطي ده. غلطي په دې خاطر ده چې اول خو هغوی سیاسي چوکاټ موږ ته په میراث نه دی پرېښی، بل په هغه وخت کې د سیاست کار چې و هغه د ټولنې د هوښیارو خلکو اجتهاد ته پاتې و. هغوی د خپلې مشورې په نتیجه کې یو چوکاټ را جوړ کړی. که یې چېرته په همدې خاطر دغه تاسو کومه خبره وکړه، د مسلمانانو اول شپږ مشران چې تېر شوي دي شپږ واړه په مختلفو طریقو تعیین شوي. یعنې هدف دا دی چې په ټولو کې مشوره هم حتی نه ده شوې. په جنګ باندې مسلمان خلیفه ټیک اوور کړی ده، او په دې شپږو امامانو کې پیغمبر علیه السلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وباسي، دا نور ټول په جنګ وژل شوي دي، یعنې ټول وژل شوي دي، بیا د قدرت نازل شوي. نو موږ اوس دا نشو کولی چې اوس موږ په دې خاطر چې اوس د هغوی اتباع وکړو،
موږ دا رقم سیاسي چوکاټ رامنځته کړو چې په دې کې به هر مشر وژل کېږي بیا به قدرت پرېږدي. دا خو انساني تجربه ده. اوس بهتره پخې انساني تجربې مارکیټ ته راغلي دي په اصطلاح انسانانو پریکټس کړي دي. کومې چې ماډرن دي لیټیسټ دي او ښه کار یې ورکړی دی هغه به موږ کوو. هغو طریقو چې هغه صحابو پلي کړي دي هغوی خو صحابو ته هم کار نه دی ورکړی. دا صحابو ترمنځ د جنګونه ولې وشول؟ ولې یو حجاج 1,00,000 شاوخوا تابعین او صحابه شهیدان کړي دي؟ ولې د 2 صحابو سره جګړه وله او کعبه یې په منجانیکو وویشتله او حجونه یې معطل کړل او په مدینه رسول کې پر لسګونو زره بېناموسۍ وشوې؟ ولې؟ په هغه لپاره جګړه کې د مسلمانانو په لسګونو زره انسانان سره وژلي دي. ځکه یې وژلي سیاسي چوکاټ کمزوری و نه و بلکې نه و. موږ چې جنګ ابوید کوو په څه شي ابوید کوو؟ د قدرت انسانان خو بنیرس د قدرت لپاره خامخا جنګېږي. دا خو د پیغمبر هغه د اول لاس شاګردان هم د قدرت لپاره وجنګېدل که ونه جنګېدل وجنګېدل. د قدرت لپاره انسانان جنګېږي. یوازینۍ لاره د دې جګړې د اجتناب دا ده چې تاسو داسې چوکاټ جوړ کړئ چې په هغې کې سیاسي رقابت چې دی دا د بزکشۍ نه راوړئ یو نرم سافت شکل ته پارلمان ته یې راوړئ. هغه زموږ په پارلمان پسې اکثر خلکو به خندل وایي په بوتلو سره ولي. دغه د بوتلو ویستل چې دی دا یو سیولایز شکل دی. که دا خلک یو بل په بوتلو سره ونه ولي په پارلمان کې بیا همدغه خلک په راکټونو یو بل سره په کوڅو کې ولي. انسانان هم تباه کوي ټولنه هم تباه کوي جنګونه کوي. دې لپاره جنګونه ونه شي بهتره خبره دا چې یو ډیموکراتیک شورایي پلیټفارم موجود وي چې د انسان د رقابت حس دا چې دی مهار سي انسانان په یاغي شکل په قدرت لپاره وژنې ونه کړي. او مسلمانانو کاشکې په هغه وخت کې صحابه سره راټول سوي وای هغه خو هغه دیني رسالات او دیني تبلیغ ورسره و په هغې هغه خو د پیغمبر شاګردان دي. موږ تاسې ټولو ته صحابه عدول دي او د دوی په پاکي باندې موږ تاسې ایمان لرو. لیکن په سیاسي لحاظ باندې د هغوی تجربه خامه وه او په حقیقت کې د حکومتداري تجربه بیخي موجوده نه وه. دغه د حکومتداري دواوین د حضرت عمر ته په وخت کې جوړ شوي. خو تاسې تاریخچه د اسلامي دولت راواخلئ دا خو پیغمبر اسلام په وخت کې بیخي دیوان نه و. پوسټل سروس د حضرت عمر ته په وخت کې هغوی شروع کړی دی. دغه تشکیلات دولتي تشکیلات دا په هغه وخت کې را شروع شول. دا ځکه چې دا خو یو انساني تجربه وه او حضرت عمر ته هم چې کله د پرشن سره او د نورو سره استحقاق د مسلمانانو راغی د هغوی نه یې دا تجربه راواخیسته. د ډېره برخه د حکومتداري په هغه وخت کې مسلمانانو د نورو قومونو نه کاپي کړې ده. ځکه دا انساني شی ده دا دیني شی نه ده. د دین رسالت دا نه چې تا ټول سیاست غوندې یو شی چې هغه په خپل نیچر کې ډېر یو فلیکسیبل او متغیر متحول ډاینامیک شی دی. د هغې لپاره دین یو فکس چوکاټ تا ته نه ده درکړی او نه دین اصلا خو د دین په سکوپ کې نه راځي. سیاست د دین لپاره وسیله وه هدف هیڅ وخت هم نه و او پیغمبر علیه السلام بالکل دا وسیله یې کارولې ده. معنا دا ده چې د پاور یې کارولی دی د خپل رسالت لپاره خو وسیله یې د څه شي لپاره کارولې ده دا فرق لري. زه چې کومه وسیله کاروم اوس چې زه سیاست کاروم زه یې خلکو ته سروسز ورکولو لپاره کاروم په هغه وخت کې هغه سیاست کارولی ده د رسالت د خپرولو لپاره. ځکه هغه پیغمبر زه خو پیغمبر نه یم که نه که زه پیغمبر وایم ما هم کېدی چې دغه کار کړی وای خو هغه خو د خدای پاک پیغمبر و د هغه کار و د دین د رسالت خپرول. ځکه خو مخکې مولانا صاحب چې کومه خبره وکړه هغه د دیني حکومت په حق کې دا صحیح خبره ده. دیني حکومتونه چې دي پیغمبر علیه السلام چې کله واک ترلاسه کړی دی د فتنې ګاونډیانو ته آسونه استازي ورولېږل ورته ویل وایي مسلمان سي را سره او که مسلمان کېږئ نه زمونږ بالادستي په دیني لحاظ ومنئ جزیه راکوئ او که نه جهاد ته راوځئ. نو اوس څوک دا کار کولی چې دغه هیبت الله تر اوسه پورې دغه د 3 کاله یې ووتل. تاسو ژورنالستان یاستئ کومه اعلامیه تاسو ته د امارت له ادرسه تر اوسه درغلې ده چې په هغې کې لیکلي چې د امارت خارجه وزیر د فلاني هېواد مشر ته د اسلام دعوت ورکړ نه کوي که نه. ځکه دا خو دی خو ادعا یې کوي لیکن عملا پرکټیکلي دا شی ممکن نه دی. ولې نه دی ممکن؟ ځکه نه دی ممکن چې هغه د پیغمبر علیه السلام کار رسالت دا خو څه رسول نه دی نه ته رسول یې نه زه رسول یم او نه دغه اوسني حکومتونه چې دي د اساسا د رسالت په بنیاد باندې را جوړیږي. خلافت او دا نور واکمنۍ چې ده په دغه شي کې بنیادي فرق لري.
زه په یو صورت کې د هیبت الله حاکمیت منمه، دی هر شی بیا ځان ته وایي هغه خپل کار دی، چې دی به د خپل منشور مطلق اړوي د واکمنۍ سیاسي کار نه، دا به اړوي رسالت ته. دی به د پیغمبر لکه څنګه چې هغه کړي دي دنیوي مسایل هغه یې چاته هم د رسمیت لپاره هغه نه د آفر نه ده ورکړی چې ته ما په رسمیت وپېژنه، هغه یې چاته هم د اقتصادي پروژو لپاره ورسره پیغمبر علیه السلام له وخته یوه اقتصادي پروجیکټ ما ته راوښی، تو په کوشتوپو لګیا چې راغلی وروره ټوله ورځ کوشتوپو ته بنده کړې ده، ته ما ته یو پروجیکټ اقتصادي راوښی د پیغمبر علیه السلام. د هغه خو هدف دا شی نه و وروره، د هغه رسالت د دین خپرول هدف و، او د تا کله د دین خپرول هدف ته خو دروغ وایي. که چېرته یې پیور اسلامي یعنې په رسالت بنا یو حاکمیت دی رامنځته کړي، نو دې په دیني لحاظ باندې یو پرسیډنټ هم شته دی، گنجایش یې شته دی په دیني لحاظ باندې، خو د هغې شي زور دا خلک نه لري، واضح خبره ده نه لري، هغه کار نشي کولی، نه پاور ورته لري، نه ټولنه تا دې حد ته جوړه کړې ده چې ټولنه له تا سره دیني کار په مخ یوسي. اوس که د افغانستان خلک 100% دې ته چمتو وای چې موږ ټول بس نر و ښځه په دین کې وځو او ورځو بس په کفارو حملې هم کوو، تبلیغونه هم ورته کوو، خو دا بیا یو میک سنس کوو. نو دوی په همدغه تناقض کې ځکه خو موږ په دین کې یو رایه دا ده چې خلافت چې و پیغمبر اسلام د هغې پرډکشن کړی و چې دا 30 کاله ده، د 30 کاله نه وروسته ملوکیت شروع کېږي، او ملوکیت چې ده بیا دغه شی دی زمونږ کوم سیاست کوو. تاسو وویل چې 1400 کاله پورې سیاست خلافت دوام وکړ، دا هم صحیح یعنې ډېره هغه خبره نه ده، دقیقه خبره نه ده، ځکه خلافت چې خلیفه د پیغمبر خلیفه ته خلیفه ویل کېږي. خلیفه په دین کې کوم خاص ټرم هم نه ده، فکس ټرم نه ده، خلیفه یوازې لغوي شکل استعمال شوی دی، یعنی په قرآن کریم کې خلیفه لفظ په سیاسي کانټکس کې نه ده راغلی، او په احادیثو کې په د خلیفه لفظ په سیاسي کانټکس کې نه ده راغلی، په داسې امام ته یا مشر ته خلیفه وویلی شي دغسې نه ده راغلی. انسان د خدای خلیفه د خدای په ځمکه کې یاد شوی دی، او ټولو مسلمانانو ته انسانانو ته خطاب شوی دی ستاسو په ځمکه کې خلیفه ګرځول شوي یاست من حیث انسان، دغسې راغلی دی. نور په اول د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لپاره د خلیفه توری وکارېده، خو د حضرت عمر رضی الله عنه بیرته واخیستلی شو، هغه ځکه چې په هغه وخت کې په لغوي اصطلاح دا نه راجوړېدله، ځکه عمر رضی الله عنه چې د خلیفه و، نو بیا دوی په دې کې بحث سره وکړو چې که تا ته اوس خلیفة رسول الله وایي دا خو ډېر اوږدېږي، نو راځه تا ته به موږ امیرالمؤمنین وایو. د دغې یو دلیل ځینې علما همدغه استدلال کوي چې ګوره که دا کوم دین فکس دیني ټرم وای، خو بیا خو به شلم خلیفت هم خلیفه ویل کېدو، داسې دغه ته خلیفة رسول الله ویل کېدو، بیا په ژبني لحاظ دی شي میک سنس نه کوو، دته یې امیرالمؤمنین وایو. د دې خپله دا معنا ده چې دا خلافت خپله کوم سیاسي اصطلاح نه ده په دین کې، دا فقط یو ژبنی یعنې دیني سیاسي اصطلاح نه ده، دا یو ژبنی توری دی په سیاسي اصطلاح کې راغلی ده په دې شکل باندې. او وروسته چې بیا نور د معاویه رضی الله عنه وروسته خو دا شی بیا میراثي شو، نو خلافت خو میراثي نه وي. ته که د خلافت دې ته وایي چې یو سړی همغه د رسالت میشن واخلي، په هغې کې د پیغمبر خلیفه سي، د رسالت میشن واخلي، او داسې ته میراثي شکل باندې واکمني واخلي، دا خو ملوکیت شو. دا خو هغه مودودي یو کتاب هم ورباندې لیکلی د خلافت ملوکیت، دا کوم بحث ما اوس وکړ دغه بحث تقریبا هغه هم پکې کړی دی، هغه ویلي دي چې دا وروسته ټولې ملوکیتونه دي یعنې د عثمانیانو تر وخته پورې دا بیخي دیني رسالت د مخکې وړلو لپاره نه وي اساسا. په هر صورت دا زما نظر دی. نو بنیری صاحب زه پوه شوم، او مقصد دا دی چې تاریخ چې دی یا هسټري سمبولیکلی په 1923 کې ابولیشن یې مکمل ختم کړی شوی دی، یعنې د هغې پورې که څه هم تشریحات یې څنګه تاسو وویل د خپل مقاصد لپاره یا د ملوکیت لپاره، ما پوښتنه دا وه چې په داسې کوم مسلمان هیواد د ملوکیت په کوم تاسو ملوکیت وویل د خلافت په ختمولو باندې چې باقاعده رسمي اعلان وشو چې خلافت په نور نه وي، یعنې ریپبلک دی د پبلک یا د ولس رایې چې د دې احترام به وي، نور به داسې نه وي، څلور کسان به خپلو کې صلات کوي او امیر به جوړوي. نو که ټوله دنیا کله راشوې ده، زما معنا دا وه چې اوس موږ اوس هم په دې باندې یقین لرو چې امارت دی یا امیر دی، امیرالمؤمنین دی یا بیا خلیفه دی، او یو ته خلیفه وایو بل ته امیر وایو. نو دې
مطلب دا دی چې موږ دې باندې پوه هم نه یو که څنګه ولې اوس هم زموږ په وطن کې دا شیان موجود دي کوم چې اګاهو 100 کاله پخوا مسلمان هیوادونو کې باقاعده په رسمي توګه ختم دي. بنیری صاحب مشکل دا دی چې هیبت الله په خپله په دې حد د علم کې نه دی چې دی پوه پې نه دی نه پې پوهېږي د دوی په او علت یې دا دی د نه پوهېدلو علت یې دا دی چې اوس خو دوی مجبوره دي سیاست کوي او دا سیاست یې روانه ایست په دین کې مجبوره شول. مجبوره په دې معنا چې اوس نو بخیر چې مجبوري ده د واک مجبوري ده دا هم یو اډکشن دی چې یو سړی یو ځلې په دولتي امکاناتو مبتلا شي بیا کله زړه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي. نو د طالبانو له تحریک سره خو یو غټ تاوان دا شوی دی دا خلک اوس په پاور اډکشن مبتلا شول د قدرت معتاد شول. نو دوی به اوس خامخا فتواوي در سره تاویي را تاویي ځان ته به یوه لاره پکې را جوړوي که نه یې دلته ملایان ناستو په دې ټیک ټاک کې ما چلنج کړل ورته مې وویل او بیا هم چلنج ورکوم دلته ما د 500 نفره نور ناست دي که څوک یې در پکې ملا راوخېژوئ راواخلئ د فقې په یو مرجعي کتاب کې د سیاست یو چپټر ماته راوباسئ یو چپټر دی په مرجعي کتاب کې هر کتاب نه درته یادوم کوم کتابونه چې د نصاب برخه دي مرجع او منبع اطلاق پر باندې کېدای شي ریسورس کتابي ته مثلا هدایه راواخله عالمگیری فتاوا راواخله مثلا اختیار لتعلیل المختار راواخله دې ته د غټ غټ کتابونه راواخله یو کتاب دې دی راته وښیي چې د واک د قدرت د مسلې په اړه باندې یو چپټر کې او داسې آثار خو شته دي یعنې په اسلامي لایبرري کې کتابونه شته دي مثلا احکام سلطانیه ده بیا لګیا یو کتاب یې راواخیست ما ته یو ماډرن یو چا لیکلی و هغه یې راته مخته کېښود په اردو یې لیکلی و هغه هم دغه د ندوي خاندان خو اوس دوی سره ډېر خلاف دی طالبانو سره هغه دوی ته بیخي هغه وایي د مشرکانو په سترګه ورته ګوري د ابوالحسن ندوي را دې خوا د کورنۍ ډېر متزمت سلفیان دي نو د هغه کتاب یې راته راوړی د علي ندوي یو کتاب یې راته راواخیست نو ما دا خلک خو تاسو مذهب کې نه یاستئ نو د بل مذهب د سړي خبره بلې د ابن خلدون مقدمه راته واخیستله چې هغه خپله یو انټراپولوژیست دی یو فلسفر دی ابن خلدون خو کوم دیني عالم نه و نه د هغه کتاب د فقې کومه مرجع ده نو خبره دا ده دغه کانسپټ د طالبانو سره د ملایانو سره د اسلام کارو سره کلیر نه دی نه پې پوهېږي دفاع نه شي ورنه کولی. جنرال صاحب یو ډېر حساس ټکی وایم اندړ صاحب تاسو یې ومورئ او ما باندې هسې نه چې څوک فتوا راپورې کړي په دې ټکي باندې خو ستاسو پام ورته راګرځوم زما ورته پام دی خو زما علم دومره نه دی او د مې عربي زده ده دومره زیاته چې وایم دا مطالعه پاکستان روح موږ یادوو ما ته کله نه کله داسې ښکاري چې موږ ته رارسېدلی دین مطالعه پاکستان دی یو طرفه علوم دي ټول تاسو د مخواست دا دی دواړو محترمو شخصیتونو نه چې کومې څونه قضاګانې دي یعنې په دې باندې اوسه پورې زموږ خواب ته یا زه پې نه یم پوه چې کمې زه محسوسوم چې د دویم اړخ د دویم فریق نقطه نظر نشته دی موږ نه یو خبر یعنی موږ ته کیسه چا کړې ده که د احد یې کړې ده که د بدر یې کړې ده که د خیبر د غزا یې کړې ده یا یې د خلافتونو تر کړې ته 1400 کالو پورې یو سړي راته کړې ده یو مورخ راته کړې ده هغه تر موږ رارسېدلي او موږ یې ځکه منو چې زموږ ایمان دی دا یعنې که زه یې نه منم زما ایمان کې بیا فرق دی. البته دا نور فریقین چې کوم دا هو قسم دی موږ ته کړې ده که نه موږ ته ډېره خوا رسېدلې ده دا هغو خو هم کتابونه یي د یهودیانو مثال په توګه د خیبر واقع چې څنګه موږ ته شوې ده یعنې څنګه د کجورو ونو ته یې ور پورې کړم او د خدای پاک د حکم سره یې پورې کړه غواګانې ورته حلالې کړې او چې جګړه یې کله د کنعان نه سر وو نو خور یې ولې راوسته ولې هغې ته وخو بیا یې د هغه د ټولې ښایسته شهزادګۍ ته وخو په شهزادګۍ باندې بیا د صحابه کرامو جګړه هم د ټولو ښایسته شهزادګۍ چې ویل ویزه علم بلې ویزه یعنې یو قصه ده او دا ځکه چې دا مال غنیمت دی خو د هغو خلکو خو به هم قصې بیا کړي چې دی تلي ولو د لانجه راغلی په سبا دی یعنې که دا ما کافر کوي نه مثال په توګه په دې خاطر زه نه یم چې زما په شک پیدا کړم خو آیا تاسو کولی شئ چې دغه طرفین چې دي یا دا فریقین چې دا قصې مونږ واورو چې هغې وخت قصه شوي بیا وروستو تر 1400 کالو پورې څه وشو څونه چې جګړې شوي دي په اسلامي تاریخ کې یا څونه چې بادشاهتونه تېر شوي دي خلافتونه تېر شوي دي یا ملوکتونه تېر شوي دي تر اوسه پورې یعنې دویم فریق پکې د هغه غږ پکې موږ سم نه اورو وبخئ که دا خبره سم خو دلته یې رد کوي بس بیا به بحث نه کوو وبخئ دا خو ډېر ضروري کار دی ضروري کار په دې دی چې اول خو موږ ته یې دا دین ټول په یو ډېر قرار صاحب بخښنه غواړم مخکې له دې چې پوښتنې ته راځې
د بونیر صاحب دغه مایک زه ځکه بندوم چې دلته غږ نه راځي، خلکو ته صحیح غږ نه راځي. او بل قرار صاحب چې په تا د روزمات ناوخت هم نه چې خالي دغه یو دغوم درکوم، مننه مهرباني قرار صاحب. بیا هم وبخښئ بونیری صاحب، بښنه غواړم. رحمت صاحب نو زه به دا یو خبره وکړم، بیا به روژه مات ته رښتیا هم زموږ روژه مات شروع سي. خبره دا ده بونیری صاحب چې یو مشکل د زموږ د حنفیانو بالخصوص هغه دا ده چې ډېر زیات سوپرسټیشس یو، ډېر زیات څه ورته وایي وهمیاتو باندې ډېر زیات باور لرو. سلفیان ښه دي، سلفیان چې دي دا په دې هغه باندې ډېر باور نه لري. اوس قرآن کریم تاسو به سعودي ته حتما تللي یاستئ، لمونځ کوي قرآن کریم یې په لاس کې، چې کله سجدې ته ځي قرآن کریم د پښو په منځ کې کیږي. دا په عربو کې هېڅ مسله نه ده، خو دا کوم عرب چې پېښور ته راغلي وو دوی به د اولو ورځو کې دوی په دې شي نه پوهېدل چې دا خو افغانانو ته ډېر لوی کفر ښکارېږي. نو یو دوه درې ځایه عربو دا کار کړی و، د قرآن کریم به یې یا په ځمکه کېښود یا به یې داسې بې عزته غوندې نیولی و. نو بیا به چا حمله پرې کړې وه. زموږ په خپل هغه کې په کبابیانو کې زموږ یو د درس ځای و، یو ګارد په یو عرب باندې وار کړی و. یو ګارد و خپله د عرب ګارد و، هغه عرب ورته معاش ورکوه خو افغان و. هغه چې کتلی دي چې یو عرب د قرآن کریم لاس کې دا دره بالته یې غورځولی ده، نو دا افغان صاحب اوس یې ته تکیه کول، ځمکه 2 متره پورته غورځي او بد حال یې جوړ کړی، چغې شروع کړي دي چې ته خو کافر یې او ته خدای او ته خدای. دا مسله دا ده چې موږ افغانانو ته یې دغوره وهم په زړه کې راچولی، درک یې نه دی راچولی، لولو یې نه پې پوهېږو نه، خو حیبت یې ډېر زیات په زړه تاسو ورکړی دی یو لیک دی روان دی، خو په دې کې د کریټیکل تھنکینګ باقاعده یو دغه پکار دی، یو پروسس ښودل پکار دی. نو بهرحال دا ستاسو دغه رابره شغه دی د چینل او ملګري دې وویني. زه په دې ځای کې خبرې بندوم، تاسو چې کله اجازت واخلئ بیا به زه هم درنه لاړ شم، ځکه چې زما 9 بجې وخت اوس 15 شپه لا نښه دي. نو قربان مو شم د ټولو قرار صاحب، تاسو ما ته موخ راکړه. مننه کورودان بونیری صاحب. بښنه غواړم دغه ملګرو پوښتنه کړې وله د قرار صاحب د ټیلیګرام. قرار صاحب ټیک ټاک څنګه خلاص کړي، دا پروفایل په سر کې دغه لینک د خالي په لینک باندې کلیک وکړئ، مستقیم تاسې هغه دغه ته بیا یې جوین وکړئ، کوم کتابونه که غواړئ چې ولولئ یا یې ډاونلوډ کړئ. بیا هم بښنه غواړم قرار صاحب، خبرې مې دې ونیولې او قرار صاحب ستا د روژه ماتي ټیم به مې راخلاص بس ځکه نه البته لمونځ روژه ماتی به کې وکړم، خو دلته ملګري شته دي، صدیقي صاحب هم شته، تاسې هم یاستئ. بونیری صاحب نه پوهېم ځي که پاته کېږي، خو دوی بونیری صاحب بحث ته دوام ورکول غواړي. اکثره دوستان کینی ما ته معلومیږي هغه شته، انرژي شته تر وخته پورې. نو زه به ورنه پاڅېږم، داسې به وکړو چې زه به یو ورکوټې بریک واخلم، بیا یو 20 دقیقې، او زه به یې بندوم نه، یعنی په دې پاڼه کې به یم خپل عکس او غږ به بند کړم او تاسو به اورم. خو دا نور چې کمزوري کارونه دي نو زه به 20 دقیقې بریک واخلم او بیا 40 دقیقې نور، یعنی 10 پورې بیا زه کښېنم چې ملګري دلته پاتې شي. نو دا ملګري به اورو او زه به هم په تاسو خپل روژه ماتې وکړئ، زه به هم در سره یم ملګرو، خو کیمره به مې بنده وي، غږ به مې بند وي، تاسو به اورم په دې یقین سره. بیا به 10 پورې سره کښېنم، خو 20 دقیقې یوازې اجازت غواړم. نو داسې ښه ده. نړۍ مننه بونیری صاحب. قرار صاحب ته دې روژه ماتی وکړه، دغه دې بند که، او تاج صاحب دلې د هغه به دغه چا که پوښتنې لرلې، تاج صاحب هم دلې او صدیقي صاحب هم دلې دي، نو سیار چا پوښتنه لرله مهرباني وکړئ، او ملګرو سکرین در سره وټکوئ. بښنه غواړم، بیا هم ټولو ته راغلاس وایم. اول براسو مالیار ته براسو مالیار صاحب مهرباني څه پوښتنه څه ویل لري، تاج صاحب هم دلې ده، مهرباني وکړئ. سلامونه اندړ صاحب تاسو ته، قرار صاحب او دا نور دوستان، بونیری صاحب ته، نور ملګري چې دي ټولو نومونه اخیستل، خدای وکړي چې روغ جوړ به وئ. زه ولا مخکې راوختم، نو نوبت په داسې وخت کې راغی چې پوښتنه مې د قرار صاحب نه لرله. قرار صاحب لاړی،
زه به اوس خپل نوبت نورو ملګرو ته ورکړم، دوی به بحث وکړي. زه در سره یم دلته، د موږ د پېشمني وخت هم ده نور تقریبا. نو بیا که قرار صاحب وروسته راغی بیا به زه خپله پوښتنه مطرح کړم. صحیح ده، نړۍ مننه. قرار صاحب که لادلي مایک دې بند که او که نه زه مشکل نشته. رابسو توراب صاحب ډېر وخت منتظره ده، ټولو نه بخښنه غواړو، بس ډېر ګرم ولو. توراب صاحب مهرباني وکړه. همدرد صاحب ټولو ملګرو ته سلامونه. اوله بحث ډېر خوندور و، زړه م نه غوښتل چې دغه بحث اخلال کو په منځ کې پوښتنه وکړو، ځکه ډېر ښه موضوعات وڅېړل شول. نو خوند مو ورنه واخیست چې پوښتنې وې. بنیری صاحب هم مصروف شو، قرار صاحب هم روزه ماتي ته لاړ. زه خپله اوس له کاره راووتم، دغه د روزه ماتي مې ملا نه ده کړی، په لارې یم. تقریبا 3 ساعته که باندې 3 ساعته مې بحث واورېد، ډېر خوندور و. پوښتنې دي نو بیا همدلته یو سره زه په لارې یم، ډرایو کوم، انشاءالله سره ناست به یو. لږ به دمه م وکړو ځکه ټوله ورځ م کار وکړو، زه ماته یم تر اوسه نه ده کړی. نو له بحث م خوند واخیست، یو څه پوښتنې را سره دي. نو کله چې قرار صاحب او بنیری صاحب بېرته راوګرځي انشاءالله پوښتنې به مطرح کوو. ډېره مننه. مننه توراب صاحب، ژوند دې غواړو. پوهېږم چې ټول هم دې ته ناست یې، قرار صاحب یا بنیري صاحب نه پوښتنه وکړي. یو خبره واوره، ما خبره ملګرو اورم، ما خو درته وویل تاسو غم مه کوئ. ما ویل چې یوازې خبرې نه کوم، نو ملګري دې خفه کېږي نه، زه یم خو مایک مې بند دی او کیمرا، نور اورم هم تاسې، بل څه نه کوم. البته یو بل لانجه ده هغه غوسومه، نو په دا منځ کې یو خبره به هم رانه مس کېږي. لوز پرامیس تاسو خبره کوئ وبخئ ډېر زیات، زه به مو اورم خامخا. همدغه صاحب یو نه پوهېږم دا موږ تاسې په ځوانانو کې ستونزه څه ده. دوی مثلا د وطن په اړه مهمو بحثونو کې د ګډون لپاره یا د اورېدو لپاره یا خو حوصله نه لري او یا دلچسپي نه لري. او په دې باندې ولاکه زه خپله نه پوهېږم چې دوی ولې مثلا دلچسپي نه لري. حال دا چې وضعیت د هېواد مو او د خلکو هم په رسته باندې نه لکه څنګه چې د نورو هېوادونو د نورو ملتونو ده چې مثلا نورې هر څه جوړ دي، مثلا سیاست ورته مهم نه ده، دوی ته خپل ژوند مهم ده. اما موږ خو په همغه وضعیت کې نه یو. دوی ولې نه غواړي د خپل هېواد په راتلونکي او د خپلو نسلونو په راتلونکي باندې خبرې وکړي، یا مثلا واوري، که خبرې نشي کولی نظر نه لري حد اقل واوري. تقریبا 4 ساعته خو زه کېږي څه کم 4 ساعته چې دې بحث ته ناست یم. اما د قرار صاحب لایب تر اوسه پورې 8 نفر شیر کړی، او کله چې بیا برعکستې او څه ووایم نو ملګري شاید خپله پوهېږي دي او بل چا لایب وي هغه بیا په زرهاو شیر اخلي که نه. حال دا چې هېڅ ګټه هم نه لري، فقط د تفریح لپاره یا د ستیرۍ لپاره خلک ورځي او په ساعتونو ورته کښېني، پیسې مصرف یا څه کوي. ولې دلته د پیسو مصرف غوښتنه هم چا نه ده کړې. د شیشې د ټکولو هم دا 4 ساعته ما 2 ځله واورېدل شیشه وټکوئ که نه. نو ادب دا اوسې دا خلک ولې دلچسپي نه لري چې په دغسې مسایلو باندې خپل نظر وړاندې کړي یا پوښتنه وکړي او یا په دغسې بحثونو کې لکه قرار صاحب او بنیری صاحب دغو یا خپل ډاکټر صاحب نجیب ننګیال دغو دا کسان راځي. یعنې واقعا سړی خفه سي که نه. د موږ هېواد یو بد حالت کې قرار لري، د موږ ولس، د موږ خلک او د موږ راتلونکي نسلونه نه دي معلوم چې دوی کوم طرف ته روان دي او له دوی سره به څه کېږي، د دوی راتلونکی به څنګه وي. په دې باید بحث وشي. دلته قرار صاحب او څو ملګري چې دلته په دغو هېوادونو کې د غربي هېوادونو کې تېره ورځ یو هغه ته متوجه شوم، دا د سکول بس چې کوم ده نو داسې کله ماشومان کته کوي نو موټر یې حق نه لري، ترافیک حق نه لري چې ورباندې تېر سي یو بل طرف ته. باید ټول ودرېږي. خدای دې وکړي رئیس جمهور و، صدر اعظم و، وزیر و، والي و، هر څوک په روډ باندې روان وي باید د سکول بس ته ودرېږي تر څو
ماشومان په خوندي ډول باندې له بسکته سولو سره کتیر سي یعنی تر دومره حده پورې د خپلو راتلونکو نسلونو د تحفظ او د خوندیتوب او د روزنې لپاره کار کوي. اما برعکس په افغانستان کې د خپل راتلونکي نسل وضعیت هم راته معلوم دی چې هغوی په څه ډول باندې روزل کېږي. په مکتبونو کې د تدریس میتود هم څنګه ده، هماغه د 100 کلو پخوانی د تشدد میتود تر اوسه پورې په مکتبونو کې جریان لري. استادان په شاګردانو باندې تر اوسه پورې دي او دیکتاتور حاکم په توګه باندې چلند کوي که نه. که مثلا